سلامونه دوستانو، ګوټن ټاګ، ورځ مو په خیر. راځئ چې په الماني ژبه باندې څلور جملې زده کړو. جملې دي ټول په پښتنو کې، مطلب موږ تاسو په جرمني ژبه کې وایي وې فراغن، یعنی هغه پښتنې چې په ډبلیو باندې شروع کیږي. د مثال په توګه زه وایم ته څه فکر کوې، ته څه فکر کوې، نو دا جمله موږ په الماني ژبه داسې وایو was meinst du، was meinst du. بله جمله زه وایم کله وخت لرې یا ته کله وخت لرې، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي دوستانو wann hast du Zeit، wann hast du Zeit یعنی کله وخت لري. او دوستانو یو بله جمله هم جوړو په الماني ژبه باندې، کله چې موږ وایو کله خبرې کوو یا موږ کله خبرې کوو، دا جمله بیا داسې وایو wann sprechen wir، wann sprechen wir یعنی موږ کله خبرې کوو. او آخري جمله هم جوړو چې کله وایو دا څه دي، دا څه دي. دغه